سلامونه احترامات، الله دې وکړي چې ټول روغ جوړ خوشحاله اوسئ. بیا هم ستړي مه شئ. د فرانسوي ژبې زده کړې ته د نن ورځې د درس موضوع ده verb فعلونه. نو ګرانو وروڼو او خویندو، نن ورځ تقریبا یو 15 فعلونه ما راټول کړي چې داسې یو مفید راته ښکاره شول، او مفید ضرور خو ټول دي، خو دا راته ډېر ضروري ښکاره شو چې په ورځني ژوند کې ډېر زیات استفاده کېږي. نو په دې خاطر ما هم فقط دغه 15 فعلونه مې راټول کړي دي. نو الله دې وکړي چې د خوښې وړ مو وګرځي. نو راځئ چې مخکې وګورو. accepter قبلول. acheter اخیستل. aider کمک کول. aimer خوښول یا مینه لرل. ajouter اضافه کول. aller تلل. appeler زنګ وهل. apporter راوړل. apprendre زده کول. arrêter درېدل. arriver رسېدل. attendre صبر کول. avoir لرل. chanter سندره ویل. changer بدلول. chercher لټول. choisir انتخابول. commencer شروع کول. comprendre پوهیدل. connaître پیژندل. continuer شروع کول. croire اعتماد کول، باور کول. او بخښئ اعتماد کې دغلته الف رانه پاتې شوی دی، په بخښنې سره. نو ډېر صحیح کوئ تاسو ورنو. اعتماد کول یا باور کول. demander پوښتنه کول. descendre ښکته کېدل. dire ویل. donner ورکول. dormir بیده کېدل. écouter اورېدل. écrire لیکل. empêcher منع کول. entendre اورېدل. entrer ننوتل یا داخلېدل.
envoyer, envoyer, légal, espérer, espérer, هیله کول یا امید لرل، essayer, essayer, کوشش کول، éviter, éviter, مخنیوی کول، expliquer, expliquer, تشریح کول، faire, faire, کول، fermer, fermer, بند، finir, finir, ختمول یا خلاصول، garder, garder, ساتل، habiter, habiter, اوسیدل، jouer, jouer, لوبې کول، laisser, laisser, پرېښودل، lire, lire, لوستل، لوستل، manger, manger, ډوډۍ خوړل، marcher, marcher, قدم وهل، mettre, mettre, اچول، monter, monter, ختل، oublier, هېرېدل، offrir, offrir, خلاصول، parler, parler, خبرې کول، partir, partir, تلل، passer, passer, تېرېدل، penser, penser, فکر کول، perdre, perdre, ورکول یا د لاسه ورکول، poser, poser, کېښودل، pousser, pousser, تیکه کول یا ټېله کول، prendre, prendre, اخیستل، présenter, présenter, حاضرېدل، recevoir, recevoir, ترلاسه کول، refuser, refuser, ردول، regarder, regarder, کتل، répondre, répondre, جواب ورکول، rester, rester, پاتې کېدل، sauter, sauter, ټوپ وهل، sortir, sortir, وتل یا خارجېدل، tirer, tirer, کش کول یا راکاږل، toucher, toucher, لمس کول، travailler, travailler, کار کول، trouver, trouver, پیدا کول، vendre, vendre, پلورل یا خرڅول، venir, venir, راتلل، vivre, vivre,
ژوند کول یا اوسېدل. نو د نن ورځې د درس موضوع مو تر همدغه ځای پورې وه. الله دې وکړي چې د خوښې وړ به ګرځېدلی وي، او که څه غلطي شوې وي رانه بښنه غواړم. راتلونکي درس کې به انشاءالله تعالی په همدغه فعلونو کې مثالونه جوړ کړو، او هغه مثالونه به هم په حاضره زمانه کې، په تېره زمانه کې او په راتلونکې زمانه کې. مثلا یو فعل په حاضره زمانه کې څنګه استعمالولی شو، په تېره زمانه کې څنګه استعمالولی شو، او په راتلونکې زمانه کې څنګه استعمالولی شو. نو راتلونکی درس به زموږ انشاءالله د همدې په باره کې وي. باقي مو وخت نه نیسم، هر چیرې چې یاستئ ښاد او آباد اوسئ. په لوی الله مو سپارم. د الله په امان. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me.